السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورونو، یو څو ورځې مخکې د شهباز شریف د یو PMLN والا یو جلسه و. د هغې جلسې په ټایم کې د هغې چې کوم امیدوار و هغې له په همغه ټایم هارټ اټیک راغلو، هغه مړ شولو. د دې خپل مرګ نه یو څو منټه مخکې ده په دې جلسه کې تقریر کولو، په هغې کې ویل چې په پاکستان باندې د الله تعالی ډېر غټ رحم کړی دی چې د شهباز شریف غونده کې کس الله تعالی د پاکستان وزیر اعظم کړی دی. خیر دی چې کله مړ شولو، په همدې ورځو کې یو بل انسان مړ شو، دغه امیر صاحب چې کوم تاسو لښکاري پهلوان غونده کې، دا هم په دغه ورځو کې وفات شولو. اوس په دې ټایم کې چې کوم دا سیاسي کارکون مړ شولو، په دې ټایم کې شهباز شریف د برطانیه چې کومه ملکه وه، د هغې د برډې د هغې د سالګرې کیک چې دی هغه کټ کړی و، د هغې سفارتخانه کې د هغې سفیر له په خوله کې ورکولو. او د دې انسان چې ویلي چې د الله تعالی غټ رحم دی په پاکستان باندې، د ده نه جنازې له نه دعا له د دوی به څه دعا وي، خو هغه دعا له نه چې په 100 رګونو کې ټویټر باندې یو ټویټ پوسټ یې ورله ونه کړو چې زموږ داسې یو کس مړ شوی دی. په دویم طرف له ګرانو وروڼو چې کوم دا پهلوان وفات شولو، دا به تاسو نه پیژنئ، ډېر خلک یې په دنیا کې نه پیژني، خو د دومره غټ خدمات د اسلام دپاره کړي چې زه یم ډېرو علماو او ډېرو کاریانو به مغني کړي. هغه څه داسې ګران وروڼو چې یو مشهور اسلامي ایپ دی اسلام 360 د هغه نوم دی. په دې ایپ کې د قرآن مجید مختلفې ترجمې دي، په دې ایپ کې د تجوید طریقې ښولې، په دې ایپ کې د احادیثو ډېر زیات هغه چې کوم مشهور غټ کتابونه دي هغه دي. د اسلام متعلق چې څومره معلومات دي، سیرت النبی دی په دې کې، څومره معلومات یو عام انسان دا انسټال کړي او دا وایي، نو هغې له د دې نه ډېر معلومات ورته شو، یو ډېره غټه فایده ده. لکونو کروړونو خلکو دا ایپ کتلی دی او د دې په دې باندې د قرآن تلاوت هم کوي، او یو غټه مدرسه ده، یو وړوکی ایپ دی خو یو دومره غټه مدرسه چې په دې کې لکونه خلک هغه داخل شوي دي، او لکونه خلک په دې کې قرآن تلاوت کوي، د احادیثو علم حاصلوي، نور پکې ډېر علمونه حاصلوي او عبادتونه کوي. تاسو سوچ کوئ چې په دې ټولو عبادتونو، په دې ټولو نیک اعمالو کې به دې انسان له دا د دې ګرافیک ډیزاینر و د دې ایپ، او الله تعالی به دې انسان له تر قیامته پورې د دې برابر اجر ورکوي. څومره یو غټه کارنامه دې انسان کړې، ولاړو مړ شولو، هغه بل هم مړ شولو او دا مړ شولو، دواړو له څه فایده اوس ورکوي او کم اعمال به دی په کار راځي هغه تاسو وګورئ. دا ویډیو زه ځکه جوړوم ګرانو چې که چېرې نن تاسو مړه شئ، تاسو خپل په اکاونټ کې سوچ وکئ، لاندې پکې لاړ شئ، هسټري وګورئ، یا چې کوم شیر کړي دي هغه خپل اکاونټ پروفایل چک کئ، او په هغې کې تاسو وګورئ چېرې تاسو د عمران خان یا د نواز شریف یا د زرداري یا د مولانا فضل الرحمن چې کوم غلط کارونه یې د دې ټولو د دې په چاپلوسۍ کې خپل دا سوشل میډیا اکاونټ استعمال کړو، او که نه د دې په ذریعه باندې تاسو یو داسې د اسلام یا د یو دین کار وکړو، یا یو اسلامي ویډیوګان هم شیر کړي چې هغه نورو خلکو له فایده ور ورسوي، او هغه نورو خلکو له د هغې نه فایده ور ورسوي او تاسو له پې الله تعالی اجر درکړي. نو دې خبرې له خاص سوچ وکړئ، نن یې که سبا یې، هر کله یې مرګ راتلی شي، او کوشش وکړئ چې په خپل ژوند نه فایده والی. شیطان مختلف طریقو باندې خلک ګمراه کړي، بعضې خلک یې په دې ګمراه کړي چې موږ عالمان یو، د مولانا فضل الرحمن د ډلې والا چې موږ به چېرته اسلامي نظام راولو، یا هغه یا دغه عمران خان والا یې په دې ګمراه کړي چې تاسو د امریکې غلامي نه منئ، او دغه شانتې نور څه فضول وسوسې د شیطان چې هغې د خلکو له ورکړي. او که تاسو سوچ وکړئ په دې ټول عمر کې به نه مولانا فضل الرحمن اسلامي نظام راولي، او نه به چې عمران خان د ملک حالات ټیکي، تر څو پورې چې موږ په خپل ځان کې اسلامي نظام نه راوستی، او د خپل ځان غم هم په خپله نه یې کړی. کوم ملګري زما خبرو سره اتفاق لرئ، یو ځل دا ویډیو ضرور شیر کړئ. والسلام.